بسم الله الرحمن الرحيم. الابتداء بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بأحاديث مبارك جبارا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد مبارک مونږ ذکر کړی دی چې لمونځ کوو داسې لکه څنګه تاسو ما ګورئ زه لمونځ کوم. نو دې حدیث مبارک کې نبی علیه الصلاة والسلام مونږ ته د لمانځه طرز و طریقه د ښیانو په باره کې دا ذکر وکړو چې لمونځ هغه لمونځ دی چې کوم لمونځ د حضور صلی الله علیه وسلم په شانتي وي. ابتدا چې کله سړی اودس وکړي په ښه شان سره او بیا جماعت ته روان شي په یوه قدم باندې یوه نیکي رب ورته لیکي او یوه ګناه یې معاف کیږي او یوه درجه یې بلنده او چته کیږي. نو دا د حضور صلی الله علیه وسلم دی حدیث مبارک شرع چې صلو کما رأیتمونی اصلی. اوس چې کله لمانځه ته موږ راشو لمونځ به څنګه کوو؟ لمونځ هغه د خشوع او د خضوع سره وي او نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې صلاة تکبیرة التحریم خیر من الدنیا وما فیها. دا ابتدا کی چې مونږ کوم تکبیر یو الله اکبر دیتا تکبیر تحریم ای یعنی تا باندې هر هغه څه حرام شو چې حلال و دی الله اکبر نه مخکې خوراک ته حلال و اوس در باندې حرام شو، سکاک دته حلال و اوس در باندې حرام شو، خبرې حلال وي اوس حرام شي. دیتا تکبیر تحریم خیر من الدنیا وما فیها. دنیا کی جس دی او په دنیا کې څومره بلډینګونه شهرونه او څومره دولتونه د ټول دولتونه او د شهرونه یو طرف تکا دی دوی قیمت یو طرف تکا او الله اکبر چې کوم الله اکبر تحریم دی یا الله اکبر چې کوم زور دی او طاقت دی قیمت دی دا د ټولې دنیا نه بهتر دی. د مسلمانه الله اکبر سره ته د ټولې دنیا بادشاه جوړیږي بیا به ته الله اکبر څنګه پرېږدي. نو دې وجې نه یې چې تکبیر التحریم خیر من الدنیا وما فیها او چې کله الله اکبر دی ووي هغې نه بعد ته د رب العالمین په حضور کې ولاړ او یې چې الحمدلله رب العالمین. رب العالمین دی اسمان طرفه دی عرش عظیم طرفه تا ته یې چې حمدنی عبدی دی بنده دی ما حمد بیان کرو. الرحمن الرحیم رب العالمین فرمائی چی ثنا علی عبدی اغین با چی کلا مالک یوم الدین نو تبیائی چی مجدنی عبدی دا بنده دی ما بڑی بیان کرا. رب العالمین تا دی ہر لفظ جواب دیر کوي. نو اغنا بعد بیا ایاک نعبد و ایاک نستعین چې کله سړی وي نو رب العالمین ورته فرمایي چې هذا بیني و بین عبدی ولعبدی ما سأل. دغه چې کوم آیات دی دا د ما او د بنده په منځ کې شریک دی او بنده د پر هر هغه څه دی چې هغه د سوال کوي. نو مخکې بنده سوال کوي اهدنا الصراط المستقیم ای ربا سمل یاره مونږ ته وښیه صراط الذین انعمت علیهم دی هر خلق یاره ته وښیه چې تا ورباندې انعام و فضل کړی. صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین ای رب د یهودو او د نصاراو لیارې نه مو وساته. اخر کې وایي چې آمین. نو فرښتې هم وایي چې آمین. نو دغه دی چې یو قیام او یوه سجده یوه رکوع یوه قاعده دا د ټول جهان نه لوی دولت د سره دی. مسلمانه د دنیا بادشاهي خو بادشاهت باندې پوهېږي نه او د الله په سر باندې دی بادشاهي تاج دی او په خپل تاج باندې نه پوهېږي. کله سهار دغه تاج پرېږدي او کله ماسپښین یې پرېږدي او کله مازدیګر او ماښام او ماسخوتن یې پرېږدي. مسلمان رب العالمین د تا سره خبرې کول غواړي
اے مسلمانا روزانه 15 ځلې دی رب العالمین سره خبرې کوه چې رب العالمین نه خوشحال وي. الله دې مو تاسو ته په دې باندې عمل نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.